السلام علیکم څنګه یاست جوړه سکړاس په خیر شخ به جوړه وختونه د کوم درځي ډایرکټ په سبجیکټ خبر کې سبجیکټ مچ څخه ریپروډکټیو هورمونز برخه دي ریپروډکټیو سیستم نه درته خالی هورمون درته وایم چې په دې کې څو هورمون راځي د دلدس چې او نور د چیش کې هورمون سي نو ریپروډکټیو هورمون چې دا تولید هورمون دی توای کیږي زه په انګلیش پښتو درته وایم به د سم په ډیټیل سره خلاصوم سي a type of hormones involved in the puberty fertility and sexuality نو یو ډول هورمون دی چې په بلغت او زرغونتیا او جنسیت کې داخل دي یعنی د دې جملې مطلب چې دی وایي چې دا کم هورمونز دی تولید هورمون چورته وایي یعنی ریپروډکټیو هورمون چورته وایي دا زموږ فرټیلیټي یعنی زموږ په جوړېدو کې یا زموږ په بالغت کې یا زموږ کوم چې سیکسوال چې دي یعنی کوم چې سیکس هورمون چې دي یعنی کوم جنسي هورمون چې دي په هغو په جوړېدو په هغو په تلویدو کې دا ریپروډکټیو هورمونز لاس لري یا شامل دي یا خپل تولیدوي یو بله جمله هم د دې سره ستاسې د هغه هم در شامل ریپروډکټیو هورمون آر یوزولي میډ ان دی اوبریز ان فیمیل اینڈ ټیسټز ان دی میلز د تناسلي هورمونونه معمولا د ښځو په تخمدان کې او په نارینه ټیسټز کې جوړیږي یعنی دی وایي د دې جملې مطلب دا دی چې دا کوم هورمون چې دی دا ریپروډکټیو چې هورمون چې دی دا جوړیږي یا جوړي د چا دپاره چې جوړیږي هغه د ښځو د هګۍ دپاره جوړیږي د ښځو د تخم دانو دپاره جوړیږي کوم چې بیا په بعد کې د هغه تخم څخه موږ انسانان جوړیږي او په نارینهو کې بیا مایع دي په د خایو جوړي یا ځینې یا په خایو کې چې کوم کار کېږي هغو د جوړېدو دپاره دی کار کوي کوم چې ټیسټیز ورته وایي سي ده اوس راځو یو بله جمله هم شته هغه به هم درته وایم سي ده فیمیل ریپروډکټیو هورمونز انکلوډ ایسټروجن اینڈ پروګیسټرونز دی څه وایي چې د زنانې کې شامل دي یعنی اگزامپل دا د اگزامپل په طور باندې درښایم بیخي ډېر هورمونز دی په ریپروډکټیو کې چې کار کوي لیکن صرف یو اگزامپل یو مثال دپاره دی ایسټروجن دی او پروګیسټرون هم شامل دی په دې کې دی هیلپ ډیولپډ اینڈ مینټین فیمیل سیکس کریکټرسټک اینڈ پلے an important role in fertility, pregnancy and the menstrual cycles. دوی د ښځو جنسي ځانګړتیاوې او پراختیاوې او ساتلو کې مرسته کوي او په ژغورنه او امیدواري او د میاشتني دورې کې مهم رول لري یعنی دی څه وایي دغه کوم هورمون چې د اوس یاد کړی یعنی دا په جوړېدو کې یا کوم چې زموږ هغه سیکس هورمون جنسي هورمون چې دی زموږ کوم هورمون چې هورمون اشتهار نه پورته کېږي یا بل شي نو په هغو کې ډېر رول لري د زنانو ده او د ایسټروجن او پروګیسټرون در شامل ده او کله چې زنانه د کوچنۍ ولري امید ولري یا د نسې حمل ولري نو هغه وخت کې د جوړېدو کې ډېر کومک کوي یعنی فرټیلیټي کې ډېر کومک فرټیلیټي مطلب دا دی چې کله دا کوچنۍ په جوړېدو کې دی ډېر کومک کوي سي ده میسټرل میاشتنۍ مریضي ته وایي یعنی په هغه سایکل کې هم دی ډېر کار لري ډېر رول لري سي ده Male reproductive hormones such as testosterone help develop and maintain male sex characteristic and help make sperm in the testes دی څه وایي دا کوم چې د نارینه هورمون چې دی هغه په جوړېدو کې ډېر کار کوي د چیز جوړېدو کې هغه د سیکس هورمون په جوړېدو کې یعنې جنسي هورمون په جوړېدو کې مینټینه ساتي برابر یې سره ساتي او د سپرم په جوړېدو کې ډېر رول لري سپرم بیا هګۍ تخمي کولو دپاره سپرم ډېر ضروري دی چې دا د پښتو ترجمه درته وایم بیا مخته ځو د نارینه تناسلي هورمونونه لکه ټیسټوسټرون د نارینه جنسي ځانګړتیا او په وده او ساتلو کې مرسته کوي او په نس کې د سپرم جوړېدو کې مرسته کوي یعنی د دې جملې مطلب دا شو چې کوم هغه اوس چې ما درته وویل د هغه مطلب یې دی سي ده اوس راځو یو بله جمله هم ده دا به مو بیا به مخته ځو د دې لیسټ به وګورو سم ریپروډکټیو هورمونز may also be make in the laboratory and used to treat certain in medical condition دی څه وایي د دې جملې مطلب دا دی چې دی وایي یو ځینې هورمونز بیا جوړېږي ځینې کوم ریپروډکټ هورمون چې دی هغه بیا جوړېږي په لابراتوار کې جوړېږي هغه بیا موږ څه وخت کوي چې موږ یو علاج یو کمښت ولرو د هغه کمښت دپاره دا راکوو اوس دا یو عکس ووینه دا
پوره ریپروډکټیو سیستم دی سیده زه ترجمه نه درته وایم خالي نور سره نه خلاصوم په ریپروډکټیو کې اوس موږ ریپروډکټیو هارمون شروع کړی دی سیستم یې نه درښیم هارمون نو دا یو عکس وګوره په دې کې د فیمیل ارګان پر دې خوا دی میل ارګان پر دې خوا دی په دې کې بیا د هر ارګان او اوزا خپل ځان ته کار کوي د پر بیا خپل هارمونز خپل ترتیب نو هغه هارمونز ټول لیست ما راخستی دی لیکن په دې ویډیو کې زه صرف دغه نومان درښیم په بل ویډیو کې یو دانه به تا ته په دې ګردو کې پر ګردو باندې یو ویډیو در جوړوم چې دا څنګه پروسس کې او څنګه راځي او یو به مسرل باندې ویډیو ته جوړوم یو وریز سایکل باندې در جوړوم یو باندې سپرم یعنی چې سپرم څنګه جوړیږي هګۍ څنګه جوړیږي انسان څنګه د هګۍ جوړي او دا څنګه د زنان ته د ناجوړي راځي د ناجوړي بیا څنګه مطلب دا ټوله په دې کې بیا کوریږي سیده نو یو باندې ویډیو راځي اوس راځو لیست کورو ته ده اول پر نامه باندې چې دی GnRH په نامه باندې یو هارمونز دی هغه هم د دې لیست دی ریپروډکټیو په لیست کې راځي یو دی LH دی دا هم د ریپروډکټیو سیستم دی FSH دی دا هم د ریپروډکټیو په سیستم کې راځي پرولیکټین دی دا هم په ریپروډکټیو سیستم کې راځي لیکن دا به بل ځای ته هم اشاره کوي مخته بیا درشم شو دی چې دا څنګه جوړیږي څنګه نه کیږي سیده استراډیولز چې دی دا هم E2 چې دی د بیا 15 ټایپ دی سیده دا هم په د ریپروډکټیو سیستم کې راځي سیده پروګریسټرون چې دی دا خو بیخي پارټس دی د ریپروډکټیو سیستم کې راځي ټیسټوستيرون چې دی دا هم د ریپروډکټیو سیستم کې راځي DHES په نامه باندې کوم چې دا هم په ریپروډکټیو سیستم کې راځي او HCG په نامه چې دا هم په ریپروډکټیو سیستم کې راځي PL په نامه باندې دا هم په ریپروډکټیو سیستم کې راځي ریلیکسین هارمون چې دا هم په ریپروډکټیو سیستم کې راځي انډروجینیک په نامه باندې هارمون دا هم په دې کې راځي MH په نامه باندې راځي دا هم ریپروډکټیو سیستم کې راځي اوکسیټوسین چې دا هم په ریپروډکټیو سیستم کې راځي کورټیزول چې دا اسټروئډ دی سیده لیکن دا هم پر د ریپروډکټیو سیستم کې هم رول لري نو دا ټول بیا یو میکانیزم جوړي بیا دغه بعد یو کوچنی جوړیږي نو په دې باندې مکمل باندې به ویډیو کدا ویډیو ته نه وخت او کتل خو راغلی به کې اوس د دې بعد ګورم نو یو باندې ویډیو راځي چې دا څنګه کار کوي د دوی کار څنګه کار دی دا څنګه میسټرل د څنګه کار دی سایکل دی دا ټول په دې کې در شامل سیده دوی نارمل رنج چیش نه دی سیده نو دا ټول د ریپروډکټیو هارمونز ویډیو وسیده او د دې ویډیو خلاصه مطلب دا دی ریپروډکټیو هارمونز هغه هارمونز دي یعنی هغه کیمیکل دي چې زموږ په جسم کې د کله زموږ په جوړېدو کې د مین رول کوي یا زموږ د کم سیکس هارمون کې د مین رول لري یا زموږ کم میسټرل پیریډ چې د زنانو کې راځي یعنی مریضۍ چې راځي په هغو کې د رول لري یا کم هګۍ چې جوړېږي په زنانو کې تخمدان چې جوړېږي په هغو کې د رول لري یا زموږ په سپرم کې چې کم زموږ تخم دی په هغو کې د رول لري نو دا ټول یو میکانیزم دی د بیا جوړیږي دا سپرم جوړیږي سیده نو کوم ویډیو خرڅ شوی د سره شیر کی لایک کوي کوشش کوي چې بل ته فائدہ ورسوي